زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه. افغان 19 کلن لوبډلې د استرالیا 19 کلن لوبډلې څخه د 4 وکټو په توپیر ماتې وخوړه. افغان 19 کلن کمور لوبډلې پرون د نړیوال جام د 5م مقام د نیمه پایلوبې لوبه د سیالي استرالیا لوبډلې پر وړاندې ترسره کړه چې په پایله کې استرالیا افغان لوبډلې ته د 4 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او بریا په خپل نوم باندې کړه. افغان 19 کلن لوبډله لومړی توپوهنې ته راووته چې په ټاکلي 50 اورونو کې د لوبغاړي په سوځېدو سره 101 منډې ترسره کړې. په توپوهنه کې تر ټولو مخکې بیا د لوبډلې کپتان فرحان زاخیل وو چې 1 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. د استرالیا په بالرانو کې بیا تر ټولو ښه سنګاو چې 4 وکټې د افغانستان په خلاف ترلاسه کړې. د دوړو لوبډلو ترمنځ په زړه پورې لوبه نندارې ته وړاندې شوه. استرالیا لوبډلې په آخري اور کې په آخري توپ باندې ورکړل شوی هدف پوره کړو چې ښه توپوهونکي فینینګ او هیرني وو چې فینینګ 2 منډې ترلاسه کړې او هیرني بیا 48 منډې ترلاسه کړې. خو ورپسې بیا سنګا هم نټ آوټ پاتې شو او 40 منډې ترلاسه کړې چې د لوبې غوره لوبغاړی هم سنګا شو ځکه چې د 4 وکټې هم ترلاسه کړې وې. د افغانستان د بالرانو لخوا بیا عبدالرحمن 3 وکټې، جمشید خان 2 او شفیق الله غفاری بیا 1 وکټه ترلاسه کړه. نو دا اوس زمونږ د نن ورځې خبر. د نورو خبرونو دپاره زمونږ دغه چینل در سره هرومرو سبسکرایب کړئ. مننه ډېره زیاته. الله مو مل شه.